حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم رور پوښتنه کړې چې د سحر لمانځه نه وروسته د خوب کول دا څنګه دي. نو غواړم چې د خوب باره کې څه نه تفصیل وکم چې په کوم اوقاتو کې خوب کول مکروه دي او په کوم وخت کې واجب دي او په کوم وخت کې مستحب دي. نو اول خو د پوښتنې جواب فتاوی عالمگیری چې مشهوره په هندیه سره هم ده په جلد 5 او صفحه نمبر 433 کې فرمایي چې ويكره النوم في اول النهار او دغه رنګه وبعد وقبل صلاة العشاء. د سحر مانځه نه وروسته خوب کول او د ماخوستن مانځه نه مخکې خوب کول په دغه دوه وختونو کې خوب کول مکروه دي. نو د سحر مانځه نه وروسته خوب کول فقهاو دې ته مکروه ویلي دي لکه څنګه فتاوی هندیه راخیستې او همدغه رنګه دویمه حواله فتاوی لکنویه علامه عبدالحی لکنوي صاحب په خپله فتاوی لکنویه صفحه نمبر 482 کې چا پوښتنه ځینې کړې چې النوم بعد صلاة الصبح هل فيه بأس، د سحر مانځه نه وروسته خوب کول په دې کې څه ګناه شته څه باک شته؟ نو د بیا ورته فرمایلی وای نعم. بیا حواله ورکړې وه فی السراجیه النوم فی اول النهار وما بین المغرب والعشاء یکره، چې خوب په سراجیه فتاوی سراجیه دا هم کتاب ده چې په دې کې لیکلي چې سحر مانځه نه د خوب د ورځې په اول کې خوب کول او دغه رنګه د ماښام او د ماخوستن په درمیان کې خوب کول دا مکروه دي، یعنې د ماخوستن مانځه نه مخکې، ځکه چې هلته لمونځ پاته ده چې داسې نه سړی ویده سي او مونځ ځینې پاته سي په دې خاطر باندې. نو د سوال جواب همدا سو چې د سحر مانځه نه وروسته خوب کول مکروه دي. او دغه رنګه درېیمه حواله موسوعة الفقهیه جلد نمبر 240 هغو بیا ډېر ښه تفصیل کړی، ډېر مزیدار تفصیل کړی د خوب باره کې چې کوم خوب واجب ده، کوم مستحب ده، کوم مکروه ده. نو په هغه مکروه خوبونو کې دا خوب هم راخیستی چې د سحر مانځه نه وروسته خوب کول دا مکروه دي. نو دی وایي هغه خوبونه چې واجب دي هغه خوب ده هو ما يستطيع المرء به اداء واجب ديني او دنیوي فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. دومره خوب کول چې په هغو سره سړی هغه دینی واجب او دنیوي واجب په ده باندې چې کوم شی واجب وي دینی یعنی احکام ور باندې واجب هغه ور باندې ادا کړي، دومره خوب کول یا دنیوي احکام چې د بچیانو رزق وغیره دا برابر کړي نو دا په ده باندې واجب ده. او وروسته فرمایي دی وایي النوم المستحب هو نوم من نعس في صلاته او قراءته للقرآن ونحوهما فيستحب ان ينام حتى يدري ما يقول او يفعل. او دویم خوب چې د هغه مستحب ده، مستحب خوب وایي هغه ده چې یو څوک قرآن مجید تلاوت کوي یا په لمانځه کې خوب ور باندې راشي نو دی د لپاره مستحب دا ده چې خوب دې وکړي، ځکه چې ده ته بیا دا معلومات وشي چې څه وایي او څه کوي، ځکه په خوب کې سړی کله کله د خپل خولې باندې هم نه پوهېږي چې زه څه وایم، په دې خاطر باندې چې تلاوت کې خوب ور باندې راغی یا لمانځه کې نو بیا دې خوب وکړي، دا مستحب ده. او همدغه رنګه ومن النوم المستحب القیلولة فی وسط النهار، او مستحب خوب بل چې ده هغه قیلوله کول دي، یعنی په غرمه کې ویده کېدل دي، دا غرمه کې خوب کول دا هم مستحب ده، دا خو مستحب خوب. او بل حرام خوب النوم الحرام هو النوم بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أنه يستغرق في النوم الوقت كله او ينام مع ضيق الوقت. هغه حرام خوب هغه ده چې د مانځه وخت داخل شي او دا معلومات وي که چېرته زه ویده شم نو له ما نه لمونځ قضا کېږي او د ما ټول وخت په دې کې ختمیږي، او یا ویده کېږي په داسې وخت کې چې بیخي د لمانځه کم وخت پاته ده، ډېر 10 منټه 20 منټه د لمانځه د قضا کېدلو وخت پاته ده او دی ویده کېږي، نو په دغه دوه حالتونو کې چې مونځ یې نه وي کړی او یا د مونځ کم وخت پاته یې دی ویده کېږي نو په دغه وخت کې خوب کول دا حرام دي. او بل نوم مکروه ده، د مکروه بیا ډېر قسمونه ده راخیستي،
ويكون النوم مكروها في مواطنه. کله خوب ګرځي مکروه په ډیرو ځایونو کې. دی بیا تفصیل کوي وای منها النوم بعد صلاة العصر، د مازدیګر مانځه نه خوب کول دا هم مکروه دي. والنوم امام المصلين والصف الاول او المحراب، او خوب کول د لمونځ کوونکو مخې ته شوي دي یا دا هم مکروه دي، یا په اول صف د اول صف مخې ته ویده کېدل دا هم مکروه دي، په محراب کې ویده کېدل دا هم مکروه دي. والنوم على سطح ليس له جدار يمنعه من السقوط لنهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، او دغه رنګ په داسې چت باندې ویده کېدل چې د هغو لپاره دیوال نه وي چې تا منع کړي د غورځېدلو نه، یعنې په داسې چت چې شاوخوا یې دیوال نه وي په هغه چت ویده کېدل دا هم مکروه دي، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام د دې نه منع فرمایلی. هغه حدیث ترمذي راخیستی، هغه حدیث دا چې نهيه عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه، چې یعنې ویده شي په چت باندې داسې چت چې هغه د ده لپاره منع کوونکی نه وي، دیوال وغیره نه وي، نو په چت باندې خوب کول دا هم مکروه دي. او بل خوب من النوم المكروه، بل قسم د مکروه خوب چې د نوم الرجل منبطحا على وجهه فإنها زجعة يبغضها الله تعالى. بل مکروه خوب هغه پړ مخې پرېوتل دي، دا هم داسې خوب د چې الله تعالی د دې سره بغض کوي، الله تعالی دا نه خوښوي، پړ مخې پرېوتل او شا پورته کول په داسې حالت سره ویده کېدل دا هم مکروه دي. او والنوم وفي يده ريح لحم ونحوه، او یا ویده کېدل په داسې حالت کې چې د ده لاسونو باندې بوی د غوښې یا د بل څه بوی، لاس یې نه وي مینځلي، ډوډۍ یې خوړلې او دستي پسې ویده کېږي، لاسونو باندې بوی وي د څه، نو دا هم مکروه دي. او بل قسم د مکروه خوب چې د والنوم بعرفات وقت الوقوف لأنه وقت تضرع، په عرفات کې د وقوف په وخت کې ویده کېدل ځکه هغه د عاجزي او د زاریو د دعا وخت په هغه وخت کې ویده کېدل دا هم مکروه دي. او بل دی وایي والنوم بعد صلاة الفجر لأنه وقت قسمة الأرزاق، بل چې د سحر مانځه نه وروسته ویده کېدل ځکه دا داسې وخت چې په دې کې رزقونه او روزي تقسیمیږي، نو دا ډیر برکتي وخت ده، نو په دغه وخت کې خوب نه ده پکار. نو دلته سایله هم پوښتنه د دې باره کې کړې، خو د جواب هم ادا وسو چې د سحر مانځه نه وروسته خوب کول مکروه دي. او بل چې د ونومه تحت السماء متجردا من ثيابه مع ستر العوره، اسمان نه لاندې ویده کېدل چې نور کالی ښکلي وي، نور کالی نه وي، صرف عورت یې پټ وي، او د اسمان نه لاندې دغسې د باندې ویده کېدل دا هم مکروه دي. او دا رنګ ونومه بین مستيقظین لأنه خلاف المروه، او دغه رنګ د هغه خلکو په درمیان کې ویده کېدل چې هغه ویښ وي، خلک ناست وي ویښ د مجلس کې تی په منځ کې ویده کېږي، ځکه دا د مروت او د انسانیت خلاف ده. او بل چې د ونومه وحده فی بیت خال، په یوازې ویده کېدل په داسې کور کې چې څوک هم نه وي، په داسې کمره کې چې څوک هم نه وي، په هغو کې تکې تنها ویده کېدل دا هم مکروه دي. په دې باندې دلیل د ابن عمر رضی الله تعالی عنه حدیث ده چې نهى عن الوحده ان یبیت الرجل وحده او یسافر وحده، چې نهي راغلی د وحدت نه سړی یوازې شپه تېره کړي په یو کمره کې یا یوازې سفر وکړي. دا حدیث ابن عمر رضی الله عنه نقل ده، او دا حدیث مسند احمد جلد نمبر 2 صفحه نمبر 190 کې راخیستی، او هیثمی په مجموع الزوائد جلد نمبر 8 صفحه نمبر 144 کې دیته رجاله رجال الصحیح، چې د دې صحیح د دې حدیث راویان صحیح راویان دي، صحیح ورته ویلی. او دغه رنګ مخکې فرمایي ومنه النوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها، د ماخوستن منځه نه مخکې او د وخت داخلېدلو نه وروسته د ماخوستن وخت داخل سوی او منځ لا نه ده سوی، په دغه وخت کې ویده کېدل ان ظن تیقظه فی الوقت، دغه وخت کې ویده کېدل دا هم مکروه دي. او دغه رنګ هم دی مخکې فرمایي چې شوافیو هم فرمایلي دي چې دوی وایي چې یکره النوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها، دوی هم دا خبره کوي چې د ماخوستن وخت داخلېدلو نه وروسته ویده کېدل دا مکروه دي. ولې لخوف استمرار النوم حتی خروج الوقت، ځکه یره ده چې سړی به ویده شي تر دې پورې چې وخت ووځي او د لمونځ پاتې شي. نو په دغه ټولو ځایونو کې محترمو دغه ډېر ځایونه یې راخیستي دي، تقریبا 1 2 3 4 5 او 6 7 8 9 10 11 او 12 14 او 14 15 ځای راخیستي دي په موسوعة الفقهیه کې، چې په دغه 15 ځایونو مقاماتو کې خوب کول مکروه دي. نو د مزید افادې دپاره چې موږ تاسو مسلمانانو ته موږ تاسو په علم کې نور هم اضافه راشي،
جواب خو دومره په کارو د سائل. نو د مزید افادې لپاره ما دا نور د مکروه خوب اقسام نور هم ذکر کړه. نو موږ تاسو ته په کار ده چې په دغه ځایونو کې د دغسې مقاماتو نه باید ځان وساتو. فقهاو دا راخیستې په دغه ځایونو کې خوب کول مکروه دي. والله اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.